او کوي با دغه اسرائیلو چې لوی لوی دعوې کولې، دغه امریکا وه چې افغانستان کې ولا دغه مجاهدینو شکست چې دغه ورکو یاد به ساتي او دعا کوي چې معاهده ورسره کړې ده چې یو اووه کسان دغه ورکوي او هغه ډاکټر عافیه صدیقه ترې ازادوي او یو کس بل دی، نو دعا کوي چې دغه مسله زر حل شي. دا ولې اسلامي نظام د هغې خو لوی پاور یي که نه چې دا عملي طور په چا کې راشي خلک ته څومره یېرېږي، څومره رعب دبدبه د هغې. او دا سوره نور کې ذکر دی چې دا نظام چا عملي کو، د مونځ پابندي شروع کړه، د شریعت د احکامو دوی ته به زه کامیابي فتح غلبه ورکومه که نه ظاهر کې ورسره هېڅ نشته، خو سوپر پاور یې ځان ته وایي هغه صفر پاور کو. او انشاءالله د فلسطین او د غزه مجاهدین به هم دغه اسرائیل صفر پاور کوي انشاءالله. دم د الله د رحمت نه امید دی چې ګوره دا د الله امداد نه دی چې هغه ټینک چې په هغه په میزایل پیر کېدو باندې نه خرابېږي او په دومره بم باندې الله وځي، خو دا د الله امداد دی که نه، دا د الله مرسته ده که نه. ابن عمر صاحب د سورې تطفیف د آیات 3 پورې تلاوت کو، یوم یقوم الناس لرب العالمین. الله هغه ورځ یاده کوي چې رب العالمین ته به پیش کېږي. بیهوشي پې راله راوغورځېد چې په هوش کې راغی بیا یې ووی بیا پې بیهوشي راله، چې بیا په هوش کې راغی بیا یې ووی بیا پې بیهوشي راله. دومره د الله نه یره، دومره د الله نه یره. په 248 آیاتونو کې الله د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین صفات موږ تاسو ته بیان کړي دي. په سوره بقره آیت نمبر 13 کې الله فرمایي آمنو کما آمن الناس. مفسرین معنی کې آمنو که ایمان صحابه، داسې ایمان راوړی څنګه چې صحابه کرام رضی الله عنهم راوړی دی. په دغه سوره بقره 137 نمبر آیت کې الله فرمایلی دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کچرې تاسو د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په شان ایمان راوړو نو تاسو هدایت بیا موندو. نو دې آیاتونه ثابت شو د صحابه کرام معیار حق دي، د هغو د ایمان په شان که د چا ایمان نه و دغه ایمان شرن قبول نه دی، دغه ایمان شرن قبول نه دی. زموږ ملک کې خلک راباسي، عثمان رضی الله عنه پسې یو څو ورځې مخکې یو ګوستاخ چې هغه له کلمه هم صحیح نه ورځي، قرآن هم صحیح نه ورځي، هغه دا په شان کې خبرې کړلي. او نبی علیه السلام ورته غزوه تبوک په موقع څه وایي؟ وایي عثمان د الله نه جنت په بیه واغسته وایي. دیر سره صحابه کرام رضی الله عنهم د قیصر روم مقابله دپاره لکه نن چې ډرم او ټرم دغه خنزیر یادېږي، تیار هغه سور خنزیر دی که تاسو ورته کتلي. الله دې د اسرائیلو سره په سپاهستۍ نه څومره یهود او غیر مسلمان چې دي الله دې د سپاهستۍ نه ختم کړي. الله دې د غزه د فلسطین د مسلمانانو دغه مجاهدینو حفاظت او امداد مرسته وکړي او الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي.